Orya English language program. د اوریا د انگلیسی ژبې خپرونه برنامه لسانی انگلیسی اوریا وړاندې کوونکی عارف اوریا. Lesson 78 اته اویایم لوست درس 78 can. سلامونه او نیکې هیلې درنه او قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسېږئ. دا د نن یو ځل بیا زه عارف اوریا ستاسو په چوپړ کې ستاسو په کورونو کې حاضر یم. الله تعالی دې وکړي چې د ویډیو تر پایه پورې له ما سره واوسېږئ. د نن ورځې درس هم ډیر مهم درس ده او انشاءالله چې ډیر څه به پکې زده کړئ. دوستانو زما د یوټیوب چینل مو هیر نشي، حتما یې در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره شریک کړئ. اوریا انګلیش لینګویج پروګرام یا که عارف اوریا هم په یوټیوب کې تاسو سرچ کړئ نو حتما انشاءالله زما چینل پیدا کوئ او ورڅخه ګټه واخلئ. سلام هموطنان نهایت عزیز، امیدوار هستم همهتان جور و سر حال باشین. هموطنان عزیز، امروز باز هم من عارف اوریا در خدمت شما عزیزان هستم و در خانه های شما مهمان شما هستم. دوستان عزیز، درس امروز هم بسیار یک درس مهم است که انشالله اگر تا آخر ویدیو با من باشین بسیار چیزها را ازش یاد میگیرین و درس بسیار مهم است. انشالله که کوشش کنین که ویدیو را با دوستانتان با عزیزایتان شریک بسازین و خودتان هم سابسکرایب کنین. اگر سابسکرایب نکرده باشین لطفا چینل ما را سابسکرایب کنین. نام چینل ما اون شما بعضی هایتان دیدین به نام اوریا انگلیش لنگویج پروگرام و یا اگر عارف اوریا را هم در یوتیوب شما سرچ کنین میتونین که چینل ما را پیدا کنین. دیگه انشالله میم درس شروع میکنیم. دوستان عزیز، درس ما بسیار مهم است و تا آخر با ما باشید. سلامونه بیا هم دوستانو د نن ورځې درس زمونږه په کان باندې ده. کان CAN. کان څه شی ده او کوم وخت کې موږ تاسو استعمالوو او څه رقم په جملو کې استعمالیږي. مثبت جملې څه رقم موږ تاسو ور باندې جوړولی سو، منفي جملې څه رقم ور باندې جوړولی سو، سوالیات څنګه ور باندې جوړولی سو. دا به ټول انشاءالله په نننۍ ویډیو کې له تاسو سره شریکوم او جملې به ور باندې جوړو او تاسو هم هیله کوم چې تاسو هم پراکټس وکړئ، جملې ور باندې جوړې کړئ ترڅو دا مو ښه زده شي. دوستان نهایت عزیز، درس امروزی ما بالای کن است. کن چی است؟ در کجا استفاده میشه؟ در جملات مثبت چه قسم استفاده میشه؟ جملات منفی و جملات سوالیه چه قسم ما از کن استفاده میکنیم؟ دوستان کن په خپله یو مادل اگزیلری ورب ده. کن څه شده؟ مادل اگزیلری ورب. دوستان عزیز، کن خودش یک مادل اگزیلری ورب است. مادل اگزیلری ورب شما در درسای قبلا شاید دیده باشین، ما تدریس کردیم که مادل اگزیلری ورب چی هستن. یعنی کمکی وضعیتی فعل ده، یه فعل وضعیتی کمکی است کن از نگاه گرامر. او په همدې شکل تنها کن څه شی ښیي، ولې استعمالیږي؟ کن دوستانو وړتیا ښیي یا توانایی را نشان میدهد. کن څه شی ښیي؟ وړتیا ښیي. مثلا یو کار ته کولی شي یا نشي کولی، نو د دې لپاره موږ تاسو له کن څخه ګټه اخلو په جملو کې. که چېرته زه وایم چې زه دغه کار کولی شم یا دغه کار زه نشم کولی، نو بیا موږ له کن نه ګټه اخلو په جملو کې. دوستان عزیز، وقتی که ما میخوایم که بگیم که یک کار را ما میتوانیم و یا نمیتوانیم چه قسم در انگلیسی بگیم و از چی استفاده میکنیم؟ اکثر در انگلیسی ما از کن استفاده میکنیم. کن یکی از کمک های مادل اگزیلری ورب است. فعل ببخشید یکی از فعلای وضعیتی کمکی هست که در جملات ما شما ازش استفاده میکنیم. دوستانو کن دبیت هم وی قطیته قطی ته هم کن وایي. که په ځینو ځایونو کې تاسو ولیده نو دا ونه وایي چې دا خو وړتیا ښودله او دلته قطی ته وایي. ځینې قطی دي چې هغې ته هم کن وایي. دوستان عزیز، کن قطی را همچنان میگه که باز شما نگوین که اینجا توانایی نشان نمیده این نام قطی است. برای قطی همچنان کن میگه. همین اسپل است، سپلنگش هیچ فرق نمیکنه، ولی برای قطی همچنان میگه. پس بیاین که در جملات کن را استفاده کنیم. مثلا دوستان عزیز، ما میگم که I can speak English. I can speak English. څه معنا دوستانو؟
I can speak English څه معنا؟ چی معنا؟ یعنی زه په انګلیسي خبرې کولی شم. په دې کې تاسو ولیدل چې can موږ تاسو استعمال کړ. I can speak English. زه په انګلیسي خبرې کولی شم. دلته زما وړتیا ښیي، یعنی زه د دې وړ یم چې په انګلیسي کې خبرې وکم. دوستان عزیز در اینجا میبینیم که امی کن که هستک اینجا نشان میده که یعنی توانایی را نشان میده که میگه که من میتوانم که انگلیسی صحبت کنم. یعنی I can speak English. I can speak English. یا مثلا یک نفر دیگر ما شما میگیم که she can cook. She can cook. هغه پخلی کولی شي یا او آشپزی کرده میتواند. در اینجا چیست توانایی از او را نشان میدهد که یعنی که او میتواند که یک چیز را پخته کند. دیزی که دقیق ورتیا خیت یعنی هغه کولی شي چې څه شی پاخه کی. She can cook. هغه پخلی کولی شي یا او آشپزی کرده میتواند. یا بل مثال به درته وایم دوستانو، مثلا وایي چې he can fix a car. He can fix a car. He can fix a car. هغه موتر جوړولی شي. او موتر را ترمیم کرده میتواند. دوستانو په دې کې هم دغه کس د هی چې هر څوک ده دغه وړتیا ښیي، یعنی هغه کولی شي چې موتر ترمیم کی یا جوړی کی. He can fix a car. He can fix a car. هغه موتر جوړولی شي یا او موتر را ترمیم کرده میتواند. یا مثلا دوستانو که چیرته موږ تاسو کولی شو د یو کس نوم هم واخلو، مثلا وایي چې رویا can speak Spanish. رویا can speak Spanish. رویا په هسپانوي ژبه خبرې کولی شي یا رویا به لسان هسپانوی صحبت کرده میتواند. د کس نوم هم موږ تاسو دیزی که اخسته شما میتونیم که نام یک شخص را استفاده کنیم در اینجا. و یا اگر جمع باشه زیاد نفرها باشه مثلا ما میتونیم که بگیم که they can work all day. They can work all day. هغوی ټول ورځ کار کولی شي. دوستانو راځو څه نور جملې هم په دې کان باندې موږ تاسو جوړوو. راځئ چې په ژبو باندې خبرې وکړو چې یو کس څنګه کولی شي په فلانۍ ژبه خبرې کولی شي، نشي کولی، یا کم کس د کم ځای ده په کومه ژبه باندې خبرې کوي. نو دا به په جملو کې سره استعمال کړو ترڅو چې کان سره نور هم آشنا سو او ښه ورباندې پوه شو. دوستان عزیز پس میایم که بالای کن جملات را میسازیم که توانایی لسان را نشان بده که مثلا یک کسی از کجا هست و آیا لسان صحبت کرده میتونه نمیتونه، تا که ما شما کن را بیشتر تمرین کنیم و خوب و بهتر یاد بگیریم که چه قسم در جملات استفاده میشه. مثلا دوستان عزیز ما میگیم که فرزاد is from Afghanistan. فرزاد is from Afghanistan. He can speak Pashto. یعنی فرزاد د افغانستان ده، هغه په پښتو خبرې کولی شي. فرزاد از افغانستان است، او به لسان پشتو صحبت کرده میتواند. دیزی که بیا هم توانایی یا وړتیا ښیي دوستانو. فرزاد is from Afghanistan. He can speak Pashto. هغه پښتو خبرې کولی شي. یا مثلا وایي چې Latif is from Saudi Arabia. Latif is from Saudi Arabia. Latif د سعودي عرب نه ده. He can speak Arabic. He can speak Arabic. هغه په عربي خبرې کولی شي. دوستان عزیز در اینجا میگیم که Latif is from Saudi Arabia. He can speak Arabic. لطیف از سعودی عربستان است، او عربی صحبت کرده میتواند. اینجا باز هم کن را ما شما استفاده کردیم که مثلا اینجا نشان میده توانایی لطیف نشان میده، یعنی که او میتواند که عربی صحبت کند. یا مثلا میگیم که Lisa is from Mexico. Lisa is from Mexico. She can speak Spanish. لیسا د مکسیکو ده.
هغه په هسپانوی خبرې کولی شي. لیسا از مکزیکو است. او به هسپانوی صحبت کرده میتواند. لیسا is from Mexico. She can speak Spanish. دوستانو همداسې کولی شي چې موږ تاسو په جملو کې استعمال کړو. یا مثلا وایي چې ساحل is from Canada. ساحل is from Canada. ساحل د کاناډا دی. He can speak English. هغه په انګلیسي خبرې کولی شي. یا دوستان عزیز میگیم که ساحل is from Canada. ساحل از کاناداست. He can speak English. او انګلیسي صحبت کرده میتواند. دوستانو په همدې شکل باندې تاسو کولی شئ چې په خپلو خپلوانو کې خپل کورنۍ کې مو کسان وي همدغسې جملې ورته جوړه کړئ ووایئ چې فلانی د فلانی ځای ده او په دغه ژبه باندې خبرې کولی شئ. دوستان عزیز حالا شما میتونید که در فامیلتان در خانوادهتان هر کسی که باشه اسمای اونا را استفاده کنین و به می قسم جملات را شما جور کنین. دوستانو راځي چې یو اکسرسایز په ګډه سره وکړو. زه به دوستانو د یو کس نوم درته اخلم، د هیواد نوم به اخلم او ورسره به د ژبې نوم اخلم او تاسو به دغه مکمل جملې راته جوړې کړئ، په کامنت کې به راته ولیکئ. دوستان عزیز بیان که یک اکسرسایز کار کنیم. من فقط نام شخص نوشته میکنم، بعد نام کشور و لسانه. اینا شما میتونید که قسمی که قبلا من جملات را جور کردم اما قسم شما کوشش کنین که در کامنت بریم جملات ازش جور کنین. مثلا من میگم که نفر اول است جمیل افغانستان پشتو. جمیل افغانستان پشتو. یک مثال من براتون میگم. جمیل is from Afghanistan. He can speak Pashto. همدغه قسم دوستانو د یو مثال می تاسو ته درکړ. په همدې شکل باندې تاسو دغه دوه نورې جملې دي چې دي دا تاسو په خپله راته په کامنټ کې جوړې کړئ تر څو زه پوه شم چې آیا تاسو ورباندې پوه شوي یاستئ او که نه. لکه څنګه چې دا جمله وه چې جمیل افغانستان پشتو، تاسو جملې جوړوئ ترېنه وایئ چې دوه جملې ترېنه جوړېږي. وایئ چې جمیل is from Afghanistan. He can speak Pashto. He can speak Pashto. دوه جملې تاسو ترېنه جوړې کړئ. په همدې شکل باندې یو بل نوم ده لیلا ایجپت عربیک. لیلا ایجپت عربیک. دینه تاسو دوه جملې جوړې کړئ. بل ده رویا سپین سپانش. رویا سپین سپانش. په دې باندې هم تاسو جملې جوړې کړئ او په کامنت کې را سره شریک کړئ. دوستان عزیز همین قسم از همین دو تا شما جملات را جور کنین و در کامنت بریم بنویسین که آیا شما درست فهمیدین و یا خیر. اوس راځو دوستانو کن څه رقم موږ تاسو کولی شو چې په سوالیه کې استعمال کو. دوستان عزیز حالا میایم که کن را یاد بگیریم که چه قسم ما میتونیم که کن را در سوالیه ما شما استفاده کنیم. ایره خوب فهمیدیم که مثلا ما میگیم که I can speak English. من انگلیسی صحبت کردم میتونم. She can cook. هغه پخلی کولی شي یا او آشپزی کردن میتواند. اینا چه قسم ما میتونیم که سوال کنیم توسط کن که آیا شما انگلیسی صحبت کردن میتوانید؟ چه قسم ما میتونیم همی سوال کنیم؟ پس بیان که چند جملات را یاد بگیریم که دو نفر هستن. یک نفر سوال میکنه، نفر دوم جواب میده. مثلا نفر اول میگه که Can شیما speak دری؟ Can شیما speak دری؟ آیا شیما دری خبری کولی شی؟ آیا شیما دری صحبت کردن میتواند؟ نفر دوم برش میگه Yes she can. Yes she can. بله او میتواند. هو هغه کولی شی. ببینین اول سوال شد، نفر دوم پس جواب میده. اول کس پوښتنه وکړه، دویم کس جواب ورته ورکړ. وای Can شیما speak دری؟ بل کس ورته Yes she can. هو هغه کولی شي. نو په دې شکل موږ کولی شو چې نور سوالونه هم جوړ کو. مثلا وای چې Can حنیف drive؟ Can حنیف drive؟ آیا حنیف موټروانی کولی شي؟ آیا حنیف رانندگی کردن میتواند؟ Yes he can. هو هغه کولی شي.
که چیرته موږ تاسو ووایو چې منفي جواب ورته ورکو چې نه هغه نشي کولی، نو بیا وایو چې no he cannot. دوستان عزیز اگر خواسته باشیم که منفی جواب بدیم و بگیم که نخیر اون نمیتواند، پس میگیم که no he cannot یا no she cannot. اگر مؤنث باشه she، no she cannot. په همدې شکل باندې موږ تاسو ورباندې سوالیه پوښتنې هم جوړولی شو دوستانو. اوس زه غواړم چې دغه څو جملې ما پسې تاسو تکرار کړئ دوستانو. Can رویا cook؟ Can رویا cook؟ Yes she can. Yes she can. په دې کې ما څه ویلې؟ Can رویا cook؟ آیا رویا پخلی کولی شي؟ بیرته دویم کس ورته ځواب ورکوي وای هو هغه کولی شي. آیا رویا آشپزی کرده میتواند؟ نفر دو میگه که yes she can، بله او میتواند. دوستانو زه به اول کسیم، تاسو به دویم کسی هستی. زه تاسو نه پوښتنه کوم، تاسو ځواب راته راکړئ. زه تاسو نه پوښتنه کوم. Can you speak پشتو؟ آفرین. اوس تاسو ما نه پوښتنه وکړئ، زه ځواب در کوم. حالا شما از ما سوال کنین، ما جواب میتم. سوال کنین. Yes I can. Yes I can. ډیر ښه، بسیار عالی دوستان عزیز. امیدوار هستم که کن را درست یاد گرفته باشین. په دې هیله چې کن به مو ښه زده کړی وي دوستانو. نو همدغه شان تاسو کولی شئ چې کن په جملو کې استعمال کړئ او نور جملې هم جوړې کړئ. که څومره زیاتې تاسو کولی شئ په کامنټ کې راته ولیکئ. زه خوشحالیږم که چیرته ستاسو جملې غلطې وي، زه په کامنټ کې درته اصلاح کوم. اکثره دوستان ویني چې ما جملې ورته اصلاح کړي دي. دوستان عزیز هر قدر شما میتونید در کامنت بریم جملات را بنویسین و ما کوشش میکنم اگر جملات شما اشتباه باشه ما اشتباهش درست میکنم براتان. اکثر دوستا میدانن، کسانی که کامنت میکنن برای اونها همیشه ما درست کردیم. اگر اشتباهاتی بودن در اوجا ما درست کردیم برشان. باز هم از تک تک شما تشکری میکنم. لطولو نه دزرا لکومی مننه کوم. در راتلونکي درس په انتظار اوسئ ان شاء الله. راتلونکي درس به هم زر در سره شریکم. باز هم دوستان عزیز ان شاء الله منتظر درس بعدی باشین و همراهتان به زودی شریک میکنم. خدای پامان، خو وختونه و خیشه بی. زنده باد افغانستان، ژوندی دی وی افغانستان.